انسان لګو خيار شاه جوړوي بلتا پلا د نصیحت سه ډکې خبرې زاراوي سوکا بمومي ازارونا چې بل ازاراوي سوکا بمومي ازارونا. حضرت سفیان ثوری رحمه الله فرمای چې د انسان په وړاندې د شیطان د ټولو څخه غټه وسله د فقر څخه د انسان ویره، یعنی د غربت د مسکینت د فقر څخه ویره د انسان ډیره غټه کمزوري ده او د شیطان د پاره ډیره غټه وسله ده چې بیا دی پر انسان استعمالوي. ځکه د غربت د مسکینت د فقر څخه ویره چې کله د انسان په زړه کې ځای ونیسي نو بیا د حق د لارې څخه دی لیرې سي. په داسې وخت کې د انسان د پاره پکار ده چې د خپل رب پر ارشاد باندې یقین وساتي، د الله پر وعده باندې یقین وساتي، نه د شیطان په ویره کې راسي. ځکه الله جل جلاله 1400 کاله د مخه انسان د دې خبرې څخه آګاه کړی چې شیطان به تا د غربت او مسکینت څخه ویروي، خو ته ویرېږه مه. لا فرمای الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان به تا ویروي د غربت څخه د فقر څخه، ویأمرکم بالفحشاء، د فحش و طرف ته به تا اڅوي، امر کوي به دي. نو نن مسلمانان د شیطان په دې دوکه کې راغلی دي، د غربت او مسکنت څخه ویریږي، ځکه دوکې کوي، ځکه درواغ وایي، ځکه 2 لمبر شان خرڅوي، ځکه غلاوې کوي، ځکه ناحقه د خلکو څخه پیسې او مالونه اخلي. چې شیطان دی ویروي چې مسکین بسې غریب بسې چې کند کندې بل ګورا خپل باور گزار شي. پکار ده چې مسلمان د الله پر دې وعده باندې ایمان ولري، والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. الله دا وعده تاته درکوي د مغفرت او د خپلې پیرزوینې. نو محترمو عزتمنو، د غربت او مسکنت څخه مه ویرېږئ. شیطان به درته وایي چې غریب کېږه، قسمونه واخه چې مال دې ډیر سي، مال دې خرڅ سي، لیکن تا ته پکار ده چې د الله پر دې وعده باندې ایمان ولرې، نه د شیطان پر وسوسو باندې. که چیرې ته په درواغو، قسمو، په طلاقو و بل ته دوکه ورکوې، نو په حقیقت کې دا ته خپل ځان ته ورکوې، بل ته نه ورکوې. په دا طریقه سره چې ته هر څومره مال جمع کې، الله جل جلاله به د هغه مال څخه برکت او ستا خوشحالي او سکون لرې کړي. خواري او تکلیف به دې کښلی وي، لیکن برته به هغه مال په داسې انداز کې د سولاړ سي، په تکلیفو په دردو به د سولاړ سي. نو بل چاته دوکه مه ورکوه، تا ته به هم دوکه څوک نه درکوي. د الله پر وعدو باندې ایمان او یقین ساتئ. د شیطان په دې خبرو کې مه راځئ چې هغه تا ویروي چې غریب او مسکین بسې. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. چې بل ازاراوي سوکا بمومي ازارونا. انسان لګو خيار، انسان لګو خيار شاه جوړوي بلتا پلانونا. چې بل ازاراوي سوکا بمومي ازارونا. چې بل ازاراوي سوکا بمومي ازارونا. سوک ټوکړي په غمو کې سوک خوشحال کړي هغه ته یې، خوشحال کړي هغه ته یې. سوک ټوکړي په غمو کې سوک خوشحال کړي هغه ته یې، خوشحال کړي هغه ته یې. نو بیمار چې شي مردار خوځوي نشي لاسونه. چې بل ازاراوي سوکا بمومي ازارونا. چې بل ازاراوي